نن د بهر نه خلق علم د پاره پاکستان ته راځي او دا نور ډیګری چې دي نن که میډیکل د پاره څوک ځي نو د پاکستان نه بهر نورو ملکونو ته ځي انجینیرینګ د پاره نورو ملکونو ته ځي خلق وی فلان کی ځای نه ډیګري راوړه او الحمدلله د علم د پاره د نورو ملکونو نه خلق پاکستان ته راځي کله کله څوک اعتراض کوي هغه خلق چې ملحدین او بيدینه وي نو هغوی به وي یاره مونږ خو تر اوسه پورې یوه مدرسه ونه لیده چې هغې مونږ له ډاکټر راکړی یاره مونږ خو یوه مدرسه داسې ونه لیده چې هغې مونږ له انجینیر راکړی مونږ خو یوه مدرسه داسې ونه لیده چې هغوی مونږ له ساینسدان راکړی وی مونږ یوه مدرسه داسې ونه لیده چې مونږ له پایلټ راکړی نو که چرته مفتی حیات صاحب په دې مدرسه باندې د میډیکل کالج بورډ لګولی نو بیا به مونږ له مدرسه کم ډاکټر رانه کي نو بیا د مدرسې نه او د علماو نه ګیله وکړه که په مدرسو باندې انجینیرینګ کالج لیکلی نو بیا د مدرسې او د علماو نه باندې دارالعلوم لیکلی نو بیا دا د هغه احمقانو خلقو ګیله ده چې یاره وی مدرسې خو مونږ له ډاکټر رانه که نو داسې میډیکل کالج خو نه دی اخو به میډیکل کالج کې تا ته ډاکټران میلاویږي که نه دلته خو به د قرآن محنتونه او کوششونه دي هغه ذمهداري ده بهر ملکونو کې مدرسې چلول زما یو پیره سفر شوی او دی قطر ته نو ما ته یو ملګري وي هغه د بجلی محکمه کې و محکمه اوقاف کې هغه د بجلو کارو ما ته وی یاره توواري ده ایمرجنسي ده او یو لوی جامع مسجد دی هغې کې د بجلی مسله ده او دا زما ذمهداري ده وی راځه ما سره به لاړ شو چکر به ولګو زه به هغه خپله ډیوټي وکړم خو ما ته هغه وی ته به ګورې دی بجلی کې به هیڅ نقصان نه خو صرف ګریپ به اوړېدلی بریکر به اوړېدلی وی ما ته غالبه داسې معلومیږي خو که دلته بریکر هم واوړي نو دا د حکومت ذمهداري ده چې هغوی کسان به راځي تاله به بریکر هم ټیک کوي او تاسو یقین وکئ چې مونږ لاړو هغه ملګری چې ورغی بورډ یې راکولاو که صرف بریکر یې واړو بجلي آن شوله دومره پورې ذمهداري دا د حکومت ذمهداري ده او نن په دغه ملک کې د مدرسو خلاف څومره سازشونه د علماو خلاف څومره پراپیګنډي او بیا کله کله وی یاره مونږ د مدرسو سره تعاون کول غواړو د وفاق المدارس چې کم ناظم اعلی دی مولانا قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکاتهم العالیه یو موقع کې دا فرمایل که دا حکومتونه د مدارسو خیر خواوي مونږ سره د هیڅ تعاون نه کوي کم از کم مونږ ته د ګیس او بجلی بس دا فراهم کې دا به د دوی لوی تعاون وي حالانکه د هغې یونټ یې څومره ګرانې کړي نن زه راتلم خپلې مدرسې نه ما ته مدرسې خادم ټلیفون وکړو وی د ګیس بل راغلی سبا پکې آخري تاریخ دی څومره دی 23,060 روپۍ دا صرف د ګیس بل دی د مدرسې او بل طرف ته مونږ د مدارسو خیرخواهان یو خیرخواهان د مدارسو د علماء کرام او تاسو عام مؤمنان مسلمانان چې الحمدلله دا څومره یو ترتیب روان دی دا ټول ستاسو د عام مؤمنانو مسلمانانو په کوششونو او تعاونونو باندې روان دی